له تیرو خواوشا 1400 کلونو راهیسې هر کال د شمالي مقدونیا په ویوچاني سیمه کې د ژمي میله کیږي چې پکې زرګونه خلک ګډون کوي. د میلې ته د ویوچاني میله ویل کیږي چې سږکال هم د جنورۍ په 14مه وشوه. د میلې زیاتره ګډونوال پخوانۍ دودیزې جامې او رنګارنګ ماسکونه اچوي او یو شمېر رسومات ترسره کوي. موږ په دې میله کې هر چاته هرکلی وایو. د ویوچاني خلک ډیر میلمه پال دي. تاسو هر کور ته ورتلی شئ او د خپلې خوښې خوراک خوړلی شئ. څوک به هم تاسو نه منع کوي. د دې میلې لپاره د ویوچاني اکثره خلک ځان لا ډول ډول ماسکونه جوړوي چې زیاتره یې د ځناورو په څیر وي او د خلکو د ویرولو هڅه کوي. د ویوچاني میلې لیدو ته له نورو هیوادونو هم سیلانیان ورځي. دا دلته زما د راتلو دویم ځل دی ځکه چې دا میله زما ډیره خوښه ده. پرو سږکال هم زه راغلی وم او دې میلې ډیر خوند راکړی و. دې خلکو خپل دود ژوندی ساتلی او دوی ډیره دوستانه رویه لري. د ویوچاني عیسویان وایي دا ورځ او میله ورته د بل هر تهوار نه مهمه ده. دا زموږ لپاره د رخصتۍ مهمه ورځ وي. موږ کریسمس او ایسټر هم لمانځو، خو دا ورځ زموږ لپاره ډیره مهمه ده. په دې کې له ماشومانو تر بوډاګانو ټول خلک برخه اخلي. شمالي مقدونیا د یونان په گاونډ کې پروت یورپي هیواد دی چې خواوشا 18 لکه آبادي لري او پکې څه د پاسه 32% مسلمانان دي.